د افغانستان د ډبرو سکاره چې د لوړ کیفیته برخمن دي د اسلامي امارت په حاکمېدو سره د کانونو د کیندلو لړۍ په ډېرې چټکۍ سره روانه ده. په لومړیو کې په ډېره ټیټه بیه خرڅېدل، خو د کانونو پټرولیم وزارت په هڅو یو څه بیه پورته لاړې. تازه د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند وایي چې د دې وزارت د نوي تعرفې له مخې یو ټن د ډبرو سکاره بیه په $280 ته پورته شوې ده. د معدن او پټرولیم د وزارت چې کومه تعرفه ده د هغه د اجرا سره سم چې بیا هغه د تصدیو یا هغه شرکتونو چې هغه هم خپل مالیه جنواخي او وروسته د ترانسپورټیشن مصارف په دریم قطار کې او په څلورم کې مرحله کې د کله چې د ډیورن تر کرښې باسي هلته د وزارت مالیې د تعرفې سره چې کوم تجاران یا د دې زغالسان ورسره مخامخ کیږي نو هلته تقریبا مخکې داسې ونه چې د $240 څخه تر $250 پورې دوی ته یو ټن پرېوتي. اوس به تقریبا په دا کومه تعرفه چې موږ نوې څو ورځې مخکې پورته کړې ول د هغه له امله څخه به دوی ته یو ټن په $280 باندې پرېوځي. د اقتصاد په برخه کې د نظر خاوندان د یو ښه ګام بولي او زیاتوي چې په بازارونو کې د افغانستان د ډبرو سکاره غوښتنه ډیره ده او وايي د ډبرو سکاره د استخراج او پروسس په برخه کې باید سرمایه ګزاري وشي. نو ځکه چې د افغانستان زغالسنګ لپاره په بازار کې تقاضا ډیر ده که چیرته د اوکراین او روسیه جنگ نور هم ادامه پیدا کړي نو کېدای شي چې تر $250 د زغالسنګ قیمت په بازارو کې نور هم اوچت شي. نو زه فکر کوم که څومره چې افغانستان حکومت کوشش وکړي چې د معدن د استخراج یا د مواد خام د صادراتو په برخه کې توجه وکړي نو دا د افغانستان د اقتصاد په خیر ده. په ورته وخت کې یو شمېر نور بیا زیاتوي چې د افغانستان خام مواد پر پخو موادو بدل شي او په داخل کې د حرارتي برېښنا برخه کې په سرمایه ګزاري ټینګار کوي. ولې زموږ غوښتنه دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې خپل خام مواد په افغانستان کې په پخو بدل کړو. لکه څنګه چې د برق برېښنا تقریبا 3000 میګاواټه برق ته جوړ شي چې نن په دې کې سرمایه ګزاري وکړي یا خپل افغانانو چې د امارت اسلامي د مشرانو سره ژمنې کړې دوی ته شو چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي د انرژي برق ترې جوړ شي او موږ برق صادر کړو دا به د افغانستان په ګټه وشي. یوازې نه چې زغال که هر څومره قیمت وکړو بیا هم موږ ته د هغه د خام قیمتو خام موادو قیمت لاسته راځي. ولې که چېرته موږ هر هغه شی چې د افغانستان نه صادرېږي که هغه په ډېرو برخو کې د هغه پخو موادو ته واړو او نو هغه به اصلي قیمت هم راکړي او د افغانستان په اقتصادي برخه کې به ډېر رغنده رول ادا کړي. پاکستان د افغانستان د صادراتي سکرو بیه هغه مهال لوړه شوه چې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف وویل چې هېواد یې له افغانستانه په ډېره ټیټه بیه سکاره اخلي. پاکستان چې دمګړی د انرژي له سخت کمښت سره مخامخ دی سکرو ته زیاته اړتیا لري.